په 2025 کال کې مو څومره رسنۍ وتړلې، هغه رسنۍ چې د اسلامي او ملي ارزښتونو په خلاف عمل کوه. په 2026 کال کې آیا تاسو داسې تصمیم لرئ چې ځینې نور رسنۍ هم شته دي چې هغوی د اسلامي او ملي ارزښتونو خلاف کار کوي او تاسو یې وتړئ؟ شته؟ ګورئ، په لومړیو کلونو کې دغه سوال یو ځای نیوه، لومړی اول کال دوم کاله پورې تر یو حده پورې. اوس وخت کې الحمدلله تر ډېره بریده رسنۍ هغه وضعیت درک کړی ده، هغه نقطه یې درک کړی چې د افغانستان لپاره کار کول کوم لوری باید انتخاب کړي. دا یو موضوع همدا لومړیتوب هم دی. لومړیتوب دی. دا یعنې د افغان په صفت یو څوک چې مثلا د دې ولس غړی دی، د دې ملت بچی دی، نو هغه د دې ملت د آبادۍ لپاره کار کوي، بربادۍ لپاره په هره برخه کې چې دی وي. نو اوس لپاره دغه قضیه تر ډېره نه ده مطرحه. مثلا په تېر کال کې یو څه رسنۍ وي داسې ول چې مثلا ضمني داسې مشکلات یې لرل په ټوله کې په نشراتي برخه کې نه، اما تخنیکي له لحاظه دوی داسې ستونزې لرلې چې باید د هغه مخه نیول شي. مثلا موږ د ځوانانو او بیګم راډیو لرله، دوی داسې تخطیانې کړې وي چې مثلا غیر رسمي بعضې ادرسونو ته دوی مواد برابرو، داسې محتوا چې جواز خلاف اجازه یې نه درلود، دوی په لویه سطحه کې هغه کار کوو. نو یو څه وخت لپاره د هغه مخنیوی وشو، فعالیتونه یې وځنډول شو، بیرته اجازه ورکړل شوه. راډیو تلویزیون راهي فردا وه، د خپلو کارمندانو سره یې ستونزه وه، خپل مربوطه ستونزې وې د مالي برخه کې، د هغې له امله وتړل شو، بیرته یې مشکل حل شو، بیرته خلاص شو. نو په ټوله کې بیا موږ د جواز برخې ته راځو. بیا هلته کوم څومره فعال سوي دي، موږ سره لسګونې نورې رسنۍ په 2025 کال کې نه دا چې بند سوي نوي خو خلاص سوي هم دي، یعنې په لویه کچه باندې رسنۍ خلاص سوي دي، راډیوګانې دي، ورځپاڼې دي. اوس لپاره هم حتی بعضې نهادونه یعنې که د اسلامي امارت د بیا حاکمیت تر اوسه ونیسو، په ټوله کې مقدار یو څو اتیاونه پورته ځي چې دوی نوی رسنیز نهادونه دي، ایجاد سوي دي، دوی فعالیت کوي، نوښت کوي، خپل کار روان ساتي.